طالبان لسګونه الوتکې او هلیکوپټر ترمیم او فعال شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دوی تخنیکی ډلې تر اوسه پورې 15 غیر فعال شوي الوتکې او هلیکوپټر ترمیم او فعال کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي تازه د دفاع وزارت تخنیکی ټیم یو چټله هندي هلیکوپټر چې له کار لیدلې و بیرته فعال کړه. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې تر 80 پورې الوتکې او هلیکوپټر لري، خو اکثره د سقوط پر مهال غیر فعال او تر ډیره تخریب شوي دي. د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو شمیر هلیکوپټر د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته یوړل شوي. امریکا ویلي چې اجازه نه ورکوي د هلیکوپټر د طالبان ته په لاس ورشي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.